په سلامونه مو هرکلی کوم فرید احمد یار یم د انلاین ټیچ پښتو یوټیوب چینل له طریقه ستاسو حضور ته د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. هیله لرم چې جوړ او روغ وایست او د صحت جامې به مو په تن وي. ګرانو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په تېر ویډیو کې ما همدغه د بلاک دریمه ویډیو ده، په دې کې ما د بلاک په باره کې ځینې نور تغیرات چې مطلب هغه موږ تاسو غواړو چې خپل یو کمپلیټ بلاک جوړ کړو. نو په همدغه ویډیو کې ما درته وښودله. که چا دغه ویډیو نه وي کتلې، همدغه ویډیو درسره وګورئ چې څه ډول تغیرات مو پکې راوستل، یعنې څه مو وکړل. همدغه ویډیو کې ما مکمل تفصیل درته درکړی دی. ګرانو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه درته وښیم چې څنګه کولی شو چې پر خپل بلاګ باندې یو نوی ټمپلیټ اپلای کړو او همدارنګه په هماغه ټمپلیټ کې تغیرات راولو، یعنې خپل د خوښې مطابق یې جوړ کړو. دوستانو، یوه خبره باید چې زه وکړم چې همدلته کندهار کې د انټرنیټ مشکل و، په همدې خاطر موږ نوې ویډیو نه سوی کولی درته جوړه یې کړو، په دې خاطر چې انټرنیټ ډېر ضعیف و. نو اوس هم دا مشکل حل سوی نه دی، خو بیا هم څه ناڅه سم سوی دی. نو انشاءالله تعالی د دې څخه وروسته به بېرته په خپل درس باندې پیل کوو. همدارنګه په کرار سره به روزمره یوه ویډیو زه درته جوړوم او همدارنګه په هماغه ویډیو به تاسې ګورئ او خپل انټرنیټ څخه د پیسو ګټلو همدغه کورس به دوام لري. نو ګران دوستانو، بیا هم زه بخښنه غواړم چې مطلب په دا ډېر وخت تاسو انتظار وست او نوې ویډیو مې نه سوی کولی درته جوړه کړم. همدغه مشکل مې درته ویلی چې د انټرنیټ مشکل و. او یوه خبره باید چې بله زه یادوري وکړم چې په انشاءالله تعالی په دې نږدې راتلونکي کې همدغه د یوټیوب زما یوټیوب چینل چې د کوم انلاین ټیچ په نامه همدغه ما یو سافټویر جوړ کړی دی چې تاسو کولی شئ چې د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړم. د دغه لینک زه درته درکوم چې تاسو کولی شئ د پلی سټور څخه همدغه سافټویر ډاونلوډ کړئ او په ډېرې اسانۍ سره به وکولی شئ چې کومې نوې ویډیوګانې چې آینده کې اپلوډېږي تاسې وګورئ. ځینې ملګري د همدې څخه شکایت کوي، وایي موږ نسو کولی چې همدا چینل پیدا کړو. زه دا چینل نوم ورته ورکړم، دوی چې سرچ کړي وایي نه مو کوي پیدا. نو انشاءالله تعالی همدغه سافټویر دی چې ډاونلوډ یې کړئ ستاسو په خپل ټلیفون کې، د دې پر ځای چې بیا آینده کې تاسې وټساپ ته ولاړ شئ، هلته نوې ویډیو وګورئ، نو راسم به تاسو ته میسیج درکوي. په خپل ټلیفون کې ما صرف سافټویر دی راخلاصوی، په هغه کې زما ټولې ویډیوګانې د همدا چینل له تاسې کتلی شئ چې انشاءالله تعالی دا په نږدې راتلونکي کې د همدغه سافټویر هم درته درکړم. نو دوستانو، نور مو وخت نه ضایع کوو، راځئ په ویډیو پیل کوو. بیا هم دلته ښه راغلاست وایم دوستانو. نو کوم وخت چې موږ تاسو غواړو د هر څه مخکې به موږ تاسو راسو پر خپل همدغه تیم بلاګ باندې به یو نوی تیم اپلای کړو. ګران دوستانو، موږ تاسو اوس ګورو چې زموږ او ستاسې همدغه تیم دی د انلاین ټیچ په نامه هم بلاګ دی، همدغه تیم پر اپلای دی. نو څنګه کولی شم چې زه خپل د خوښې وړ مطابق یو تیم ډاونلوډ کړم او هغه پر خپل بلاګ باندې اپلای کړم. دوستانو، په تېر ویډیو کې ما درته وښودله چې څنګه کولی شو چې د خپل بلاګ لپاره یو فری ټمپلیټ ډاونلوډ کړو. همدغه ګویابي سایټ ما تاسو ته درکړی و. د هماغه سایټ څخه تاسو کولی شئ چې د خپل د خوښې وړ سایټ بلاګ وبخښئ ټمپلیټ ډاونلوډ کړئ او پر خپل بلاګ باندې اپلای کړئ. دوستانو، نو هماغه ویډیو که چا نه وي کتلی، هغه ویډیو وګورئ. په هغه کې ما هغه سایټ لینک په ډسکرپشن کې درکړی دی. نو تاسې هماغه لینک څخه کولی شئ چې فری ټمپلیټ د خپل بلاګ لپاره ډاونلوډ کړئ. نو راځو موږ تاسې په همدغه د بلاګ باندې یو نوی ټمپلیټ اپلای کړو. ما یو د هماغه سایټ څخه یو ټمپلیټ ډاونلوډ کړی دی چې هماغه به اوس موږ تاسې پر همدغه بلاګ باندې اپلای کړو. دوستانو، د هر څه مخکې راځو کوم وخت چې موږ تاسو غواړو ټمپلیټ پر خپل بلاګ باندې اپلای کړو، نو راځو موږ کوم ځای ته تیم ته راځو. په تیم کې موږ تاسې بیکاپ او ریسټور باندې کلیک کوو. کوم وخت چې پر دې باندې کلیک وکړئ، موږ ته یو نوی وینډو راخلاصېږي. دوستانو، په دې ځای کې تیم بیکاپ ریسټور دی. وایي که چېرې غواړئ تاسې تیم ډاونلوډ کړئ، نو همدلته پر همدغه ډاونلوډ تیم باندې کلیک وکړئ. دوستانو، ما تیم تیار ډاونلوډ کړی دی، زه راځم صرف چې کوم ورته اپلوډوم یې. راځم کوم وخت چې مې پر براوس باندې کلیک وکړئ، د هغه څخه وروسته راسئ په ډاونلوډ کې پروت دی. دوستانو، همدغه صفر CO تیم دی، همدغه موږ تاسو کولی شو چې پر اپلای کړو. دوستانو، دا به حتما داسې په زیپ فایل کې وي، تاسې به دا ایکسټراکټ کړئ. دلته به چش کې ایکسټراکټ حال به کوي، نو بیا به تاسو ته همداسې فولډر راشي، همدا فولډر به راخلاص کړئ. په دې ځای کې ډېر فایلونه شته دوستانو، خو زموږ تاسو یوازینی شی چې په کار مو دی هغه همدغه چې شي دی سوپر CO همدغه XML فایل دی. همدغه زموږ تاسو په کار دی. نو موږ تاسو به دا ورته چش کو، ورته سلیکټ وکړو او دغه څخه وروسته اوپن باندې کلیک وکړو. دلته به راپورسې موږ چش کو پر اپلوډ باندې کلیک وکړو. کوم وخت چې پر اپلوډ باندې کلیک وکړئ، نو دا اتومات چش کېږي، زموږ تاسو بلاګ ته اپلوډېږي. دوستانو، اکثر وخت دغسې مشکل راوړي چې مطلب وایي تاسو نشئ کولی چې همدغه تیم تاسو پر خپل بلاګ باندې اپلای کړئ، نو تاسو مور ته خواشیني کېږئ. د دې زه بله طریقه، ډېره اسانه طریقه درته ښیم چې څنګه کولی شئ چې په اسانۍ سره
چې شکو پر خپل همدغه بلاګ باندې اپلای کو. نو د دې ځای څخه زه راسم وځم آینده په دې طریقه سره موږ تاسو نس کولای چې شکو پر خپل دې باندې اپلای کو. راځو دا چې شکو مکمل دا کلوزو او داغه څخه وروسته هماغه کم فایل چې موږ تاسو ډاونلوډ کړی وو په ډاونلوډ کې هماغه فولډر خلاصو. داغه څخه وروسته دغه فایل چې مثال د XML فایل دی دا به تاسو چې کی اوپن وذ نوټپیډ وکي. په نوټپیډ کې چې کوم تاسو دا دغه کې دغه څخه وروسته براسي هم دغه ټوله به چې کی سلیکټ آل کې دغه کوم کوډ چې دی په نوټپیډ کې تاسو خلاص کړی دی دا مکمل کوډ دی. دا چې سلیکټ آل کې دغه څخه وروسته به چې کی کاپی به کی. دغه څخه وروسته بیرته راځو خپل بلاک ته دوستانو. بیا نو بیکاپ ريسټور ته نه راځو، هم دلته ایډیټ HTML ته راځو. پر HTML چې موږ کله کلیک وکړي په دې ځای کې موږ تاسو ته موږ هغه کوډ کوم چې دغه بلاک کوډ دی چې دغه بلاک دی د دې بلاک کوډ دی دا مکمل استکوو. دا چې شکو مکمل استکوي ټول پاکو ټول چې ځکه موږ تاسو غواړو چې نوې بلاک چې شکو ټمپلیټ موږ تاسو په خپل بلاک باندې وکړو. نو دوستان دغه کوډ به تاسو ټول سلیکټ کړئ مکمل او داغه څخه وروسته به دا کوډ د دې ځای څخه ایسته کړئ او پر ځای باندې هغه کم کوډ چې موږ تاسو کاپی کړی و هغه به همدلته چې شکو پیسټ به وکړو. دوستانو دا ما ټول دا سلیکټ کړئ داغه څخه وروسته راځم په چش باندې کلیک کوم همدلته دا مکمل استکوم صفا کوم او داغه څخه وروسته هغه کوډ چې کوم ما دا کاپی کړی و دغه ځای څخه دا چې شکو کاپی به کوم داغه څخه وروسته بیرته راځم په دې ځای کې به پیسټ کو. دوستانو زما کمپیوټر هم دغه دی ټابلیټ دی نو هغه کیبورډ نه لري، هم د دې مجبور هم د دې کیبورډ څخه به کار استفاده کوم. کنټرول وی وی چې تاسو هغه مکمل تاسو کوډ چې دی هغه همدلته چې شي پیسټ بسي البته موږ کاپی کړی وو. کنټرول وی همدا ګران دوستانو په همدې ځای کې ټول هغه زموږ تاسو کوډ کوم چې موږ هم تاسو دغه نوی ټمپلیټ څخه کاپی کړی وو هغه دلته پیسټ شو. دغه څخه وروسته راځم پر سیو تیم باندې کلیک کوم. کوم چې پر سیو تیم باندې کلیک وکړئ دوستانو په هغه بل طریقه باندې نه اپلای کړئ په دې طریقه ان شاء الله تعالی حتما اپلای کړئ. دا د ګران دوستانو اپلای سو. اوس چې کوم وخت موږ تاسو راسو د خدا غزور تیم دی صرف سپیټ ریفریش ورکو نو زموږ تاسو هغه نوی تیم چې موږ تاسو پر اپلای کړی دی هغه پر اپلای ګران دوستانو هم دا دی زموږ تاسو هغه نوی ټمپلیټ پر خپل بلاګ باندې اپلای سو. نو اوس راځو په دې کې ځینې تغیرات راول د مثال په توګه دلته ځینې داسې شانس ته چې موږ تاسو نه پکاريږي لکه مثال په توګه همدا منیوګانې دا به موږ تاسو خپل منیوګانو ته وړو ځکه دا همدغه ټمپلیټ منیوګانې همدارنګه دا لوګو د موږ تاسو کولای شئ چې په دې ځکه تاسو خپل نوم ورکولای شئ او لوګو هم جوړولای شئ په دې ځکه ورته ورکولای شئ چې دا به ان شاء الله تعالی اوس درته چینج کوم. نو او په همدې ترتیب سره موږ تاسو همدغه سوشل میډیا مثال په توګه دا هم تغیرولای شو کې چې تاسو مکمل استکوي شئ او بیا مثال تغیرات پکې راوستلای شئ. همدارنګه سوشل پلګین دی همدغه موږ تاسو فیسبوک دی ټویټر دی ګوګل دی په دې ځای کې ځینې شان اضافه کولای شو همداسې کومولای شو او څنګه کولای شئ دې ته خپل لینکونه ورکړو. دوستان دا چې زه کلیک وکړم یوټیوب دا بل ځای ته ځي څنګه کولای شئ دغه یوټیوب بټن شاته د خپل یوټیوب لینک ورکړو د دې فیسبوک شاته د خپل همداس د فیسبوک پیج لینک ورکو. همدغه تغیرات په ان شاء الله تعالی یا مثال په توګه پاپولر پوسټ یا مثال په توګه دلته فالو بای ایمیل او د ځینې نوشن ټکنالوژي د یا کټګوریان چې ټاکس دي دا څنګه کولای شئ ایسته کو پر ځای باندې نوی شان اضافه کو. نو دوستانو دغه څخه سره راځو پر خپل بلاګ ته او دغه څخه سره موږ تاسو چیرې ځو لیاوټ ته ځو. کوم وخت چې لیاوټ ته ولاړو stay on this page همدغه زموږ تاسو لیاوټ دي دوستانو په دې ځای کې موږ تاسو کولای شو لومړی فوایکن لور فوایکن ګران دوستانو دا همدغه د چینج شوی دي چې ما تاسو ته مال دا چینجیږي خپل مخکې همداسې د بلاګ غوندې دغه درلودله لوګو وه اوس همدغه د موږ تاسو چې کوم په تیر ویډیو کې فوایکن اضافه کړي همدغه فوایکن چې شو اضافه شو. دا دوستانو لومړنی په همدې ځای کې موږ تاسو چې لرو ټاپ نیویګیشن لرو همدغه ټاپ نیویګیشن موږ تاسو همدغه ځای ته ویل کېږي چې مطلب هوم اباوټ کانټاکټ دی یعنی دا موږ تاسو کولای شئ تغیرات هم پکې راولو او مکمل د دې څخه ایستم کو. دوستانو خو زه د دې څخه ایست کوم ځکه دلته هوم همدغه اباوټ څه چې هغه دلته لرونو په دې ځای کې ضرورت نشته ورته. نو راځو موږ تاسو پر همدغه ایډیټ باندې کلیک وکړو. کوم چې پر دې ایډیټ باندې کلیک وکړئ همدلته موږ ته داسې سفر خلاصېږي مکمل د دې ځای څخه موږ تاسو دا چش کو ډیلیټ به کو. راځو پر دې ځای باندې ګور پر ډیلیټ باندې دلته تاسو کولای شئ چې ایډیټ هم کوي خو زه ایډیټ هم نه مکمل د دې ځای څخه چش کوم ډیلیټ هم او دغه څخه پر سیو باندې کلیک وکړئ. کوم چې پر سیو باندې کلیک وکړئ دغه څخه سیو ارینجمنت پر سیو ارینجمنت باندې کلیک کوو سیو سوس دغه څخه چې چیر مرته سره خپل همدغه صفحه ته ریفریش ورکړو د دې ځای څخه به هغه مکمل چی شو
د منځه څخه ولاړ، یعنې اوس دلته نشته. د هغه څخه وروسته پسې راځو، دلته موږ ورته چې ټاپ سوشل ټاپ لرو، همدغه فیسبوک، ټویټر، دلته دا شان. ګران دوستانو دا به هم د دې ځای څخه ایسته کړو ځکه دلته په دې ځای کې لرو، نو دلته څه ضرورت دی ورته. په دې ځای کې بیا تاسو کولی شئ نور څه شیان اضافه کړئ. خو زه راځم په همدې ځای کې چیش کوم، ټاپ سوشل باندې هم ایډیټ باندې کلیک کوم، همدا هم چیش کوم، مکمل د دې ځای څخه ټوله یو په یو ډیلیټ کړئ او د هغه څخه وروسته پر سیو باندې کلیک وکړئ، سیو ارینجمنټ، او د هغه څخه وروسته راځو پر همدې ځای کې صفحې ته ریفریش ورکړو چې دا به هم د دې ځای څخه مکمل د منځه څخه ولاړ شي. دوستانو دا هم د موبایل څخه ولاړ دی، د هغه څخه وار د لوګو دی، موږ تاسو کولی شئ چې لوګو چینج کړو، خو لوګو به زه بیا وروسته درته چینج کړم. لوګو هیډر دی، په دې کې تاسو کولی شئ چې لوګو هم چینج کړئ، خو زه اوس نه درته چینجوم ځکه نور تغیرات به راولم. په اخر کې به بیا لوګو موږ څه کړو ورته چینج به کړو. د هغه څخه ګوره هیډر لوګو ده، همداسې هیډر اډز دی، همدغه اعلان دی، په دې ځای کې بنر دی، دا کولی شئ تاسو ایسته کړئ او مثال په توګه بل ور اضافه کړئ. او همدارنګه موبایل لوګو دی، مثال په توګه دوستانو کوم وخت چې موږ تاسو راسو دا خو ګوره مکمل په کمپیوټر کې داسې معلومیږي. که چیرې موږ تاسو غواړو چې دا په دغه کې د موبایل شکل ته واړوو، نو هغه بیا په دې ترتیب سره که چیرته ستا کوچنی کړئ بیا تاسو ته څه کېږي د موبایل کې بیا په همدې شکل سره درته ښکاري. نو موږ تاسو کولی شئ چې همدغه د موبایل لوګو هم څه کړو چینج یې کړو، تغییر پکې راولو او د دې ځای څخه نوې لوګو ور اضافه کړو چې دا بیا فرق سره لري. نو راځو په همدې ځای کې چیش کوو، اوس نور ضرورت نور ته راځو مین منیو ته راځو، همدغه مین منیوګانې چیش کوو مکمل د دې ځای څخه ایسته کوو، پر ځای خپلې منیوګانې راوړو. راځم چیش کوم، پر همدې باندې کلیک کوم، ایډیټ ته راځم. دوستانو کوم وخت موږ تاسو راځو په دې ایډیټ کې وګورئ دلته ډېرې منیوګانې شته چې هوم دی، همدغه هغه کې فرعي منیوګانې دي، دا مکمل تاسو د دې ځای څخه ډیلیټ کړئ. زه راځم خپل خوښې وړ مطابق یا هغه کوم موږ خپل کومې منیوګانې چې دي هغه چیش کوم دلته اضافه کوم. نو زه راځم دا صفحې ته ریفریش وکړم، د دې څخه به مکمل همدغه منیوګانې د دې څخه ولاړې شي. نو څنګه کولی شئ چې دلته خپلې منیوګانې اضافه کړو، همدلته به بېرته راشئ تاسې همدغه مین منیو ته، پر مین منیو باندې به کلیک وکړئ، دلته به تاسو چیش وکړئ دوستانو هماغه منیوګانې کوم چې موږ تاسو مخکې غواړو چې جوړې کړو په دې ځای کې ښکاره کړو، نو هغه به همدلته موږ تاسو چیش شي ښکاره شي. نو د هر څه نه مخکې راځو موږ تاسو باید چې لومړی په دې ځای کې پیج اضافه کړو، بیا دغه پیج څخه موږ په ګټه اخیستو سره موږ دلته کولی شو چې هماغه پیج په دې ځای کې وکاروو. نو زه راځم د هر څه نه مخکې همدې ځای کې چیش کوم، په همدغه سایډ بار کې رایټ سایډ بار کې چیش کوم، اډ ډیجیټ باندې کلیک کوم، کوم چې پر دې باندې کلیک وکړئ دلته چیش اضافه کړو، په دې ځای کې به موږ تاسو پیج ورته اضافه کړو. دلته وګورئ پیج پیدا کړئ، همدغه پیجز هم دلته چیش کړئ اډ کړئ، کوم وخت دلته اډ شو همدغه ټول څه پیج موږ تاسو ټول چیش کوو هوم او همدارنګه ټول صفحې موږ تاسو غواړو چې په دې ځای کې چیش کو اضافه کو سیو. دغه څخه وروسته پر سیو ارینجمنټ باندې کلیک وکړئ دوستانو، دلته راسئ صفحې ته ریفریش ورکړئ، په دې ځای کې تاسو ته یو ګیجټ هم دلته اضافه شي، د همدغه پیج بار کې ګوره هوم دی، همدارنګه اباوټ دی، سایت ماپ دی، پرایویسي پالیسي چې دا موږ تاسو همدغه منیوګانې موږ تاسو په تیر ویډیوګانو کې جوړ کړل. نو دا دلته جوړ شول، ته راځم لومړنۍ صفحه چې دا هغه به د هوم په باره کې وي، هماغه هوم اضافه کوم دلته په دې ځای کې. نو زه راځم په همدې کې کلیک کوم، بیرته پر چیش باندې پر مین منیو باندې کلیک کوم، کوم چې پر مین منیو باندې کلیک وکړئ د هر څه مخکې راځم ته چې نیو سایت نیم ورته کوم، په دې ځای کې به موږ تاسو هغه خپل د صفحې نوم ورته ورکړو چې هغه د هوم په باره کې ده، کوم چې همدا نوم دلته په هوم کې ورته ولیکئ، په دې ځای کې نیو سایت یو ار ال په دې ځای کې دا مکمل چیش کوو ایسته کوو همدغه، او راځو دلته پر همدغه هوم پر دغه باندې کلیک کوو، پر پیج باندې کلیک کوو، دې ځای ته راسئ چې شي کاپي لینک یې کړئ، کوم وخت چې دا تاسو کاپي لینک کړئ دغه څخه وروسته راځو بیرته په همدې ځای کې هماغه کوم زموږ تاسو منیو چې نوې مې جوړه کړې وه دلته چیش کوو همدغه پیسټوو یې، دا مکمل تاسو د دې ځای څخه ایسته کړئ، او هماغه نوی لینک چې تاسو کاپي کړی وو هغه په دې ځای کې چیش کو پیسټ به یې کړئ، او د هغه څخه وروسته پر چیش باندې کلیک وکړئ، پر سیو باندې کلیک وکړئ، بیا تاسو کولی شئ چې دا چیش کړئ وروسته یې اډ هم کړئ. دوستانو په دې ځای کې اوس موږ تاسو که چیرې راسو بخښنې سره دوستانو، په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې نورې صفحې هم چیش کړئ اډ کړئ، دلته مو اډ نه کړل نو بیرته راځو چیش کوو، په همدې ځای کې هوم لیکو، پر سیو ارینجمنټ باندې یو وارې کلیک مه کوئ، همدغه صفحه تاسو چیش کړئ اډ یې کړئ دوستانو، په همدا ځای کې تاسو چیش کړئ دلته یې اډ کړئ. نو زه راځم پر همدې باندې دغه مکمل ایچ ډبل ټي پي پاکوو، او هغه کوم سایټ لینک چې موږ تاسو کاپي کړی وو هغه هم دلته پیسټ کړئ، او دغه څخه وروسته پر چیش باندې کلیک وکړئ اډ لینک باندې کلیک وکړئ. ګوره دوستانو ستاسو لومړنۍ صفحه چې شوله
اډ شوله. دوهمه صفحه چې زموږ او ستاسې ده هغه خپله د چیش په باره کې ده. مثال په توګه د پرایوسي پالیسي خو هغه تاسې هر کوم صفحې تاسې کولی شئ چې خپل بلاک ته اضافه کړئ، خو همدغه موږ چې کوم اضافه کړي دي همدغه به موږ او تاسې اوس چیش کړو، همدلته به اضافه کړو. دوهمه مثال په توګه پرایوسي پالیسي ده، همدغه لومړنۍ صفحه هوم لرو، دوهمه پرایوسي پالیسي لرو. همدغه پرایوسي پالیسي باندې کلیک کوم، کاپي لینک پر دې باندې چې کوم وخت کلیک وکړئ یا کانټاکټ ته راسئ، پر کانټاکټ باندې کاپي لینک هر دغه تاسې کولی شئ چې بیل بیل جوړ کړئ. نو زه راځم په همدې ځای کې همدلته بیا دغه ته راځم، پر دې باندې کلیک مو کوئ دوستانو، همدلته خلاص دی تیار د یوه صفحه ماټ کړې ده. دغه وروسته بل ته راسئ، دغه بل نوې صفحه ورته وراډوو، ورته ویې لیکئ کانټاکټ او کوم لینک چې موږ تاسې د هماغه ځای څخه کاپي کړی و هغه به دلته چیش کړو دوستانو، پیسټ به یې کړو. همدلته راځو چیش کوو، پر پیسټ باندې کلیک کوو، همدغه هم چیش کوو، اډوو یې چې دوهمه صفحه زموږ ستاسې د چیش په نامه شوله، د کانټاکټ په نامه شوله. همداسې ټولې صفحې ګران دوستانو زه درته جوړوم چې وروسته به بیا چیش کړو، ټول درته ښکاره کړم دوستانو اوس ځکه ویډیو ډېره اوږدېږي. دوستانو دا چې ټولې صفحې مو موږ تاسې دلته ورته اډ کړلې، همداسې سایټ ماپ، اباوټ اس، پرایوسي پالیسي، کانټاکټ او هوم دی. په دې کې تاسو کولی شئ تغیرات راولئ. مثال په توګه دغه هوم زه لومړی راوړم، نو زه راځم دلته چیش کوو، پر همدې باندې به کلیک وکړو، دا خپله موف کېږي، یو یو به همداسې بیاست همدلته سر ته یې ورسوئ. لومړی هوم دی، دوهم مثال په توګه کومه صفحه وړئ، همدغه پرایوسي پالیسي ده، همدغه پرایوسي پالیسي جو هم دوهمه راسي. همداسې اباوټ از یا کانټاکټ از چې شي کانټاکټ یې دریم راسي، همداسې اباوټ چې دریم څلورم او همدارنګه سایټ ماپ چې پنځم راسي. دغه څخه پر سیو باندې کلیک کوو، کوم وخت چې موږ تاسو پر سیو باندې کلیک وکړئ او سیو اریجمنټ ته راځو، دغه څخه وروسته سیو اریجمنټ چې کله کلیک وکړئ همدغه هم سیو سو. دغه څخه وروسته راځو خپل بلاک ته همدلته دې ته ریفریش ورکوو، نو په دې ځای کې به زموږ تاسو هغه کومې صفحې چې موږ تاسو نوي جوړې کړې وي هغه به په دې ځای کې چې شي اضافه بس دوستانو. همدارنګه دوستانو زموږ تاسو کومې صفحې چې وي هغه دلته اضافه شولې، هوم دی، پرایوسي پالیسي د کانټاکټ دی او همدارنګه اباوټ اس دی، سایټ ماپ دی. دغه صفحې چې موږ تاسو نوي جوړ کړلې او موږ خپل په خوښه همدلته صفحې ور اضافه کړلې. نو راځم دغه همدغه پیج د دې ځای څخه مکمل ایسته کوم ځکه دې ته نور ضرورت نه لرم. نو دغه څخه وروسته راځم بیرته پر ګیجټ باندې کلیک کوم، همدغه پیج ایډیټ باندې کلیک کوم. دا کوم وخت ایډیټ باندې مې کلیک وکړئ همدغه صفحې مکمل د دې ځای څخه چې کوم ریموو کړئ، کوم وخت تاسو ته ریموو کړئ او دغه څخه وروسته پر سیو اریجمنټ باندې کلیک وکړئ، بیرته به خپل همدغه بلاک ته راسئ، کوم وخت چې ریفریش ورکړئ په همدې ځای کې همدغه ګیجټ به د دې ځای څخه مکمل ایسته سي. دوستانو دا دې موږ تاسو خپل په خوښه صفحې هم جوړ کړلې، ګورئ راځو ټیسټوو یې ګورئ. لومړنۍ کومه صفحه چې دغه هوم ده همدغه خپله دغه صفحه ده، دغه څخه دویمه پرایوسي پالیسي ده. پر همدې پرایوسي پالیسي چې کله کلیک وکړو موږ تاسو ته به هماغه پرایوسي پالیسي صفحه راخلاصي. ګورئ پرایوسي پالیسي پیج دی او همدارنګه کانټاکټ دی. کوم وخت چې پر کانټاکټ باندې کلیک وکړو بیا به هماغه کوم کانټاکټ پیج دی هغه بل طرف ته راخلاص دوستانو. همدارنګه ټولې صفحې داسې کولی شئ، خو زه راځم بیرته هوم ته. همدغه زموږ ستاسې کوم هغه درې پوسټ چې موږ تاسو کړي وو همدغه درې پوسټ چې دوستانو راځو اوس په دې دغه کې تغیر راولو. مین پوسټ د مثال په توګه اساسي پوسټونه چې پر همدې باندې ایډیټ باندې کلیک کوو. په دې ځای کې چې کله کلیک وکړئ دوستانو په دې ځای کې تاسې هغه کوم پوسټ چې تاسو راخلاص کړئ په هماغه پوسټ کې مثال په توګه ځینې تاسو تغیرات راولئ چې آیا دغه پوسټ هغه نوم درته ښکاره کړي، تاریخ یې درته ښکاره کړي چې مثال دا پوسټ پر کوم تاریخ شوی دی که نه دی شوی، هماغه پوسټ تاریخ درته ښکاره کړي، یا مثال په پوسټ بای آنلاین ټیچ دا نوم درته ښکاره کړي، تاریخ، همدارنګه کمنټ کوم کمنټونه چې باندې ورکول شوي دي، ریلیټډ پوسټ، ټاګز، دغه ځینې شیان یا سوشل میډیاز د مثال په توګه همدغه پوسټ کوم څه چې تغیرات تاسو پکې راوړئ چې دغه هلته لوکیشن یې دی همدغه لوکیشن شیان درته ښکاره کړي، نه کړي درته ښکاره په دې ځای کې هم تاسو کولی شئ چې تغیرات راولئ. زه دا درته ښیم چې څنګه اوس که چېرې زه راسم پر دې پوسټ باندې کلیک وکړم همدغه پوسټ چې ماته سم غټ راخلاص شي همدغه شیان درته ښیي دوستانو. یعنې ګورئ دغه سوشل میډیا د مثال په توګه ټاګز درته ښکاره کړي نه کړي ښکاره، مثال په توګه تاریخ دی او دغه څه یعنې همدغه ګوره آنلاین ټیچ فبروري پلانکۍ دغه هغه شیان په مین پوسټ کې چې موږ تاسو دا ایسته کولی شو او یا هم پر همدا ځای چې پاتې وي. دوستانو بله خبره دا دوستانو بل څه چې موږ تاسو لرو په دې ځای کې سایډ بار رایټ لرو. په دې ځای کې لومړنی شی چې دی همدغه سوشل ویجټ دی. په دې سوشل ویجټ باندې موږ تاسو کلیک کوو، کوم وخت چې پر دې باندې کلیک وکړئ
نو دوستانو په دې ځای کې همدغه زموږ او ستاسې هغه سوشل میډیا مکمل لیست راته راځي چې د مثال په توګه فیسبوک دی، ټویټر دی، جی پلاس دی و دغه ځینې شیان چې دوستان په دې ځای کې موږ تاسو چې هغه کوم شیان موږ تاسو په کارېږي هغه به پرېږدو، نور به مکمل ایسته کړو. د مثال په توګه فیسبوک دی، ټویټر دی، جی پلاس دی، دا موږ څه کوو، دا به چی کړو ډیلیټ کړم، همداسې دا بل ډیلیټوم. انسټاګرام هم پرېږدئ، همدا یوټیوب او دا دغه کوي. دغسې وروسته پر سیو چینجز باندې کلیک کوو او دغسې وروسته سیو ارینجمنټ که موږ موږ تاسو راسو خپل صفحې ته ریفریش ورکړو، په دې ځای کې به وګورو چې هغه کوم شیان چې موږ تاسو ورڅخه ایسته کړي وو هغه به د دې ځای څخه ایسته سي، یوازې هغه کوم شیان چې مو پرېښول هغه په دې ځای کې پاتې شوله. دوستانو نو همدغه فیسبوک دی، ټویټر دی، تاسو کولی شئ په دې کې هم تغیرات مثال په توګه تاسې یوټیوب مخ ته راوړئ، فیسبوک وروسته کړئ، هغه هم تاسې کولی شئ چې ما درته وښود چې دا موږ تاسو کولی شئ چې مخ ته شاته لکه څنګه چې ما صفحې کړلې همدا د مثال په توګه یوټیوب دی، زه یې وړم چې یوټیوب یې تر ټولو مخکې ماته دلته ښکاره کېږي، دوهم فیسبوک، ټویټر او داسې انسټاګرام. همداسې به تاسو پر سیو باندې کلیک وکړئ، سیو ارینجمنټ او د هغه څخه وروسته به دلته راشئ صفحې ته ریفریش ورکړئ. په همدې ځای کې به تاسې هغه کوم پوسټ دغه چې دی تغیرات چې راوستلي وو هغه هم دا دی په دې ځای کې مکمل راله، ټویټر سو، یوټیوب سو، فیسبوک سو، ټویټر او همداسې انسټاګرام سو. دوستانو اوس زه درته ښیم چې څنګه کولی شو چې په همدې ځای کې یوټیوب اوس که چېرې زه پر دې باندې کلیک وکړم دا همدغه کوم د بلاګ چې دغه کوم موږ ټمپلیټ ډاونلوډ کړی دی د هغه یوټیوب دغه د ځي اګر سره بیخي نه ځي ځکه هلته لینک نه لري. څنګه کولی چې موږ خپل لینک ورته اضافه کړو چې مطلب بیا پر دې یوټیوب باندې خلک کلیک وکړي همدغه زموږ د یوټیوب چینل ته راسي. نو دوستانو ډېر ساده او اسانه دی، راځو بېرته بیا هم همدغه ایډیټ ته راځو. که موږ چې همدې ایډیټ ته رالولو په دې ځای کې یوټیوب دی، پر یوټیوب ایډیټ باندې کلیک کوو. که موږ چې پر دې یوټیوب ایډیټ باندې کلیک وکړئ په دې ځای کې به تاسې هماغه د خپل یوټیوب یو آر ایل په دې ځای کې ور واچوئ. دوستانو چې زه اوس راځم په همدې ځای کې به زه د خپل د یوټیوب یو آر ایل دلته ور واچوم چې بیا که وخت څوک پر دې باندې کلیک وکړي همدغه زما یوټیوب چینل به راخلاصوي. دوستانو ما هم د خپل د یوټیوب چینل هماغه لینک را کاپي کړئ، هغه به هم په همدې ځای کې چی کړم پیسټ به یې کړم، هغه هم دلته پیسټ کړئ او د هغه څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو. کوم وخت چې پر سیو باندې کلیک وکړئ همدغه تغیرات ثبتېږي، سیو ارینجمنټ او د هغه څخه وروسته راځو خپل بلاک ته همدې ته یې ریفریش ورکړئ چې مطلب هغه کوم تغیرات چې پکښې راوستلي وو هغه هم په همدې کې اپلای سي. د هغه څخه اوس که چېرې زه راسم یو څوک پر همدا یوټیوب باندې کلیک وکړي نو راساً به هماغه زما کوم د یوټیوب چینل چې دی هماغه چینل ته دی داخل سي. ګورئ دوستان همدغه زما یوټیوب چینل دی، اوس ورته که چېرې ما پر یوټیوب باندې کلیک وکړئ داخلېدای سي. نو دوستانو تاسو کولی شئ چې همداسې فیسبوک هم ایډیټ کړئ، هغه خپل دغه ورته ور واچوئ، خپل د صفحې لینک ورته ور واچوئ په دې ځای کې ایډیټ، همداسې ټویټر، انسټاګرام دا ټوله بیا تاسې خپله در سره وګورئ. د هغه څخه وروسته بل موږ دلته څه لرو سوشل ویجټ لرو، په دریم بخش کې همدغه پاپولر پوسټ لرو. پاپولر پوسټ همدغه هغه مطلب مشهوره پوسټونه چې کوم چې هغه په دې ځای کې درته ښکاره سي او همدارنګه ویو بای ایمیل په دې ځای کې ویو بای ایمیل هم تاسو کولی شئ چې مثال په توګه د هغه څخه وروسته دوستانو په دې ځای کې موږ تاسې چې کوم تاسو وینئ په اخري بخش دی په دې ځای کې موږ تاسو کولی شئ چې یعنې لومړی سیکشن لیفټ لرو، سیکشن سنټر لرو، همداسې سیکشن رایټ لرو. په دې ځای کې تاسې هم ځینې شیان ورته اضافه کولی شئ لکه د مثال په توګه په همدا ځای کې سیکشن رایټ کې ما همدلته د انفو په نامه دلته پیجونه اضافه کړي دي چې مثال په توګه هغه اباوټ دی، پرایوسي پالیسي او همداسې کانټاکټ دی. په دې ځای کې تاسو دا کولی شئ چې ورته اضافه یې کړئ یا د همدغه شان دلته په همدې ځای کې ورته اضافه کړئ. مثال په توګه په فوټر کې همدلته کوم موږ چې فوټر لرو په همدې ځای کې په فوټر کې چې هغه اخري بخش دی لکه څنګه چې موږ تاسو هلته صفحې جوړولې دا هم داسې ولیکئ. مثال په توګه په دې ځای کې اباوټ ورته ولیکئ یا مثال په توګه اباوټ ورته ولیکئ چې مثال دلته د اباوټ په نامه مطلب دلته هغه کومه صفحه چې د هغه د اباوټ په نامه درته ښکاره سي نو بیا هم تاسو راسئ دا یو آر ایل چی کړئ د دې څخه مکمل دا پاک دا یو آر ایل او کوم د اباوټ صفحې یو آر ایل چې دی یعنې دلته چې موږ تاسو کوم د اباوټ په باره کې کومه صفحه لرو د همدغه صفحې د دې لینک کاپي کړئ او د هغه څخه وروسته راسئ په دې ځای کې چی کړئ پیسټ کړئ دلته او د هغه څخه وروسته پر اډ باندې کلیک وکړئ. لومړنۍ د اباوټ په نامه تاسو ته صفحه جوړه شوله. بل مثال په توګه کانټاکټ دی په دې ځای کې کانټاکټ هم تاسو کولی شئ چې اضافه کړئ. دلته ډېر مهم دی کانټاکټ
دا په دې خاطر ډېر مهم دی چې اکثره خلک مطلب دغه ستاسې د سایټ پای ته کله راسي په همدې ځای کې هم د دې ځای څخه هم هغه ستاسې پرایوسي پالیسي او کانټاکټ و دغه شیان ګوري چې مطلب بیا په آینده کې ستاسې سره په تماس کې کېږي او په اصطلاح هغه ستاسې د ایمیل استوي یا نور څه. نو راځو په همدې ځای کې خپله همدغه د کانټاکټ لینک کاپي کوو او همدلته یې په دې ځای کې څه کوو ورته پیسټوو یې او دغه څخه وروسته اډ یعنی اباوټ دا لوړ کې کانټاکټ وروسته کې پرایوسي پالیسي همدلته ډېره مهمه ده چې په همدې ځای کې بیا تاسو ورته واچوئ پرایوسي پالیسي ورته واچوئ پرایوسي پالیسي همدغه پرایوسي پالیسي ورته واچوئ په همدې ځای کې د دې د پرایوسي پالیسي هغه کوم لینک چې دی هغه کاپي کړئ همدلته هلته یې ورته واچوئ تر څو هلته یې درته ښکاره کړي. د هغه څخه وروسته بیا دلته راځو پیسټ باندې کلیک کوو اډ لینک او پرایوسي پالیسي تر ټولو اخر ته وړو یعنې په دې ترتیب سره اډوو او پر سیو ارینجمنټ باندې کلیک کوو. کوم وخت چې پر سیو ارینجمنټ باندې کلیک وکړئ اوس که چېرته تاسې داسې ریفریش ورکړئ همدغه ستاسې بلاک ته نو هغه به دلته په اخر کې درته ښکاره شي. همدا د ګران دوستانو اباوټ کانټاکټ او پرایوسي پالیسي. اوس چې کوم وخت څوک پر دې باندې کلیک وکړي اتومات به هغه ستاسې د اباوټ از کوم صفحه چې ده هغې ته ولاړ شي. یعنې دا ډېره مهمه ده تاسو کولی شئ چې دا دلته اضافه کړئ. په دې ځای کې بیا تاسې نور شیان ور واچوئ دلته ما دا ور اچولي خو د دې ځای څخه دا ایسته کړئ نور څه ور واچوئ دا به چې په دا ځای کې ور ولوېږي دوستانو. نو په همدې ځای کې مې تاسو دغه څه ټوله دلته ور واچوله چې په اصطلاح دلته هغه مو ور اضافه کړله په دې ځای کې چې دا ډېر مهم دی او د هغه څخه وروسته نو دوستان هغه نور په تاسو پورې اړه لري پرایوسي پالیسي ده. اوس که چېرې موږ پر دې باندې کلیک وکړو دا پرایوسي پالیسي خو بیخي هېڅ شی نشته خالي ده یعنې موږ داسې څه نه لرو چې هغه دا پیج خالي دی. دوستان دا ما تاسو ته ښودلي چې ما څنګه موږ تاسو کولی شئ دې پرایوسي پالیسي ته ټکسټ اضافه کړو. نو بیا د هغه څخه وروسته راځو دوستانو په دې ځای کې موږ تاسو څه کوو پیج ته راځو. پیج چې موږ کوم کلیک وکړئ موږ تاسو کې په دې ځای کې ګوره اباوټ د پرایوسي پالیسي ده پر دې باندې په ایډیټ باندې کلیک کوو. کوم وخت چې پر ایډیټ باندې کلیک وکړئ په دې ځای کې موږ تاسو بیا کولی شئ چې هغه کومه خپله پالیسي تاسو په ورډ کې ولیکئ او هغه بیا را کاپي کړئ په دې ځای کې څه کړئ دلته یې پیسټ کړئ. مثال په توګه زه دلته اوس یو شی درته لیکمه داسې یو ساده شی دی مثال دا یو څه ټکسټ دی په دغه څخه زه پر اپډیټ باندې کلیک وکړم. اوس کوم وخت چې بیا تاسو راسئ دا صفحه ریفریش ورکړئ ستاسو په پرایوسي پالیسي کې به نو هغه کوم څه چې موږ تاسو ولیکل هغه به دلته وي. مطلب دا تاسو کولی شئ چې د هغه لارې سره څه کړئ ایډیټ یې کړئ. همداسې کانټاکټ کې مثال په توګه سایټ ماپ کې ټوله شیان هلته بیا تاسو کولی شئ چې خپله په همدې ځای کې په ټولو کې دا ایډیټ کړئ او بېرته هغه څه ضروري شیان چې هغه همدلته ورته څه کړئ ور واچوئ. صحیح شو. نو نور زموږ ستاسې بله موضوع چې د لوګو په باره کې وه چې هغه ما ته ویل چې موږ تاسو کولی شو چې وکړو لوګو جوړه کړو. مثال په توګه تاسو خپله لوګو جوړه کړئ او په همدې ځای کې تاسو کولی شئ چې په همدې لوګو د لارې همدلته په لوګو باندې کلیک کړو. په دې ځای کې موږ تاسو څه کوو لوګو فرام یور کمپیوټر په دې باندې براوز کړئ او کومه لوګو چې تاسو جوړه کړې هغه ورته اپلوډ کړئ بیا په دې ځای کې ښکاره کېږي. خو زه اوس هغه لوګو نه لرم همدغه بلاک ټایټل آنلاین ټیچ په نوم همدغه څه کېږي ما ته پر همدغه ځای باندې ښکاره شي. نو بیا هغه خپله د همدغه نوم چې دی آنلاین ټیچ هغه دلته ښکاره کېږي. که چېرې تاسې لوګو ولرئ بیا لوګو ورته اضافه کړئ په دا ځای باندې بیا تاسې څه ښکاره کېږي هماغه ستاسې خپل د بلاګ عمومي لوګو تاسو ته ښکاره کېږي. دوستانو نو تر دې ځایه پورې درس نور خلاص شو چې یوازینی بل هغه درس اخري ویډیو ده انشاءالله تعالی هغه به هغه وخت درته جوړه کړم کوم وخت چې موږ لومړی تاسو خپل په بلاګو کې څه شی وکړئ 25 پوسټ وکړئ هغه په انګلیسي ژبه باندې وکړئ تقریبا یو څه وخت پکې تېر کړئ دغه خپل د بلاګ همدغه لینک چې دی دوستانو همدغه کوم لینک چې موږ تاسو لرو د خپل بلاګ دغه لینک همدغه لینک در سره شیر کړئ چې تر څو ډېری دوستان ورته راسي او دغه ستاسې د بلاګ څخه استفاده وکړي. مطلب دغه کوم وخت چې موږ تاسې اډسنس ته اپلای کوو د اډسنس ته نو هغه دغه زموږ ستاسې چینل چې دی انډر ریویو کېږي مطلب تر کتنې لاندې کېږي دوی ګوري چې ودرېږه دغه بلاګ ته څونه خلک د ورځې ځي راځي مطلب کتونکي ډېر دي لږ دي او په اصطلاح د دې په شرایطو باندې برابر دی مطلب پرایوسي پالیسي او کانټاکټ او اباوټ از دا څه لري کې نه لري او پوسټونه څنګه کې مطلب د بل چا لیکنې شیرې خپلې دي مطلب تاسو کوښښ وکړئ خپل لیکنې شیر کړئ د بل چا لیکنې مه کوئ بیا هغه کاپي رایټ سیستم ته داخلېږي ستاسو چینل بیا مطلب هغه سټریک باندې راځي.
نو تاسو خپلې لیکنې وکړئ او د هغه څخه وروسته بیا نو چیش کېږي دیمونټایز کېږي. همدغه اعلانونه پر دا ځای باندې رایله کېږي چې بیا په آینده کې به د خیر سره انشاءالله تعالی دا ویډیو هم درته جوړ کړم چې څنګه موږ تاسو اډسنس ته اپلای کوو. خو د هغه در مخه باید چې تاسو 25 پوسټ وکړئ هغه هم په انګلیسي ژبه باندې او دغه د خپل بلاګ لینک در سره شیر کړئ چې خلک ورته هلته ځي راځي ورته مطلب هغه کم ستاسو ګراف چې دی هغه څه لوړ د ویزیټرانو ده نو بیا به په هغه وخت تاسو کولی شئ چې مطلب هغه دوی ستاسې دغه بلاګ درته مونټایز کړي او په آینده کې تاسې چیش وکړئ د دې څخه پیسې لاسته راوړئ. نو دوستانو تاسې کوښښ وکړئ چې ما درته ویله چې تاسو د بل چا لیکنې مه شیر کوئ، خپلې لیکنې وکړئ او خپلې لیکنې پکې شئ. کوښښ وکړئ د کتابونو څخه د داسې نورو څه څخه پوسټونه وکړئ او مهمې چې خلک ورڅخه استفاده وکړي. نو دوستانو تر بیا پورې چې د یو نوي ویډیو سره ستاسو حضور ته حاضرېږم، اجازه راکړئ ښه وخت ولرئ. مخکې مو ښه الله مو مل.